بیا ورپسې مدنیت، نو دا سورت مبارک په مدینه منوره کې نازل شوی دی. وهي 18 آیتا، او په دې سورت کې 18 آیاتونه دي. لکه وفيها رکوعان، او په دې سورت کې 2 رکوعګانې دي. دې سورت په اول په ابتدا کې بسم الله ذکر ده. بسم الله الرحمن الرحیم فضائل تاسو تمام نور سورتونو سروي دي، او مختصر وره چې بسم الله الرحمن الرحیم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وینا ده: كل امرئ ذی بال لم يبدأ ببسم الله فهو ابتر. مطلب دا ترجمه دا سیده د حدیث. حضور پاک وی چې کوم کار په بسم الله سره شروع نشي، هغه کار بلنډې بوچي وي، نا تمام بوي، پوره کیږي بنا، بے برکت بوي، برکت به پکینی، خیر به پکینی، او مکمل کیږي بمنا. چې کوم کار په بسم الله سره شروع شي، هغه کار وسیله لکه هغه پوره کیږي، هغه به تمام ترسیږي، به مکمل کیږي با. نو بسم الله الرحمن الرحیم کې څه دلکا ذکر دا او دا ردی فضیلت ته. بیا ورپسې الله پاک کوئی دی آیات کریمه کې: یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین ید الله ورسوله. مړوان دکیږي دا الله او دا الله د رسول نه، یعنی چې کوم حکم الله کړی دی هغه منا، د ځان نه خبرې مکوا. چې کوم حکم رسول الله کړی دی هغه باندې عمل کوا. د الله او د الله د احکاماتو نه، د الله او د الله د پیغمبر د احکاماتو نه وړاندېواله مکوا. لکه الله پاک کوئی تاسو په کال کې روزه نیسه، روزه را روانه الله دې په خیر راوړي. الله پاک کوئی اے مؤمنانو په تاسو باندې یا ایه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، الله پاک کوئی په تاسو روزه فرض ده. الله وی پتا سو روزه څه لگا فرض ده. اوس کته وی چې نه روزه ولې نیسما، دا پزان لوګه ولې تیروما، دا پزان تند ولې تیروما، ولې سچل لزم سکوما. نه، الله پاک کوئی یا ایه الذین آمنو کتب علیکم الصیام، دا الله حکم داده. الله وی زما د حکم تابعداریو کې، الله وی زما د حکم سره نافرمانی مکوي، مخکیواله مکوي. لا تقدموا بین ید الله ورسوله، الله پاک وی زما د احکاماتو نه مخکیواله مکوي، ورسوله والله وی زما د پیغمبر د احکاماتو نه سره مخکیواله مکوي، ځان نه خبره مکوي. واتقوا الله، الله پاک وی ویریږي زمانہ دا روزي د میاش چې کله برانځدې شو د حضور په زمانه کې، چې کله د رمضان المبارک برانځدې شو، حضور پاک چرته احادیثو کې داسې چرته نه ثابته چې حضور پاک چرته ځان له د عمر د زیاتېدو دوا غوښتي ده. ګوره خالق حضور پاک نه چرته دا ثابت نه دي. ښه مونږ وایو خدای ډېر عمر راکړي که نه، خدای ډېر عمر راکړي. حضور پاک نه دا ثابت نه دي چرته په حدیثو کې چې پیغمبر علیه السلام ځان له ډېر عمر سوال کړی دی، دا نه ثابت. او چې کله به د روژې میاشت رانږدې شو واوره چې داسې یو څو ورځې به پاتې وي د روژې میاشتې ته، نو بیا به حضور پاک دوا کوله. وی یا الله د روزي میاش را نږدې ده، 6 ورځې پاتې دي، مثال میاش پاتې ده، خدای د روزي میاش را نږدې ده، د شوال میاش چې براخکاره شوه، وی خدای دې میاش کې موږ له برکت واچوي او روزي ته مې ورسوي. دې دپاره حضور پاک سوال کړی دی. مطلب د دې دا دی چې د روزي میاش ډېره برکتي ده، ځکه حضور چې دې ځان د عمر لپاره د زیاتېدو سوال نه دی کړی، خو چې د روزي میاش پر رانږدې شوه نو حضور پاک به وي یا الله منگ روجی تو رسوی، تاسو دا وای خدای منگ روجی تو رسوی. خبره باندې پیش وي. حضور پاک ودا صحابه ته وی تاسو می دا وای چې الله موږ له برکت په شعبان کې راکې او بیا یا الله ورسوي روجی ته. نو دا به حضور پاک وینا وا او د روجی دا لومبه شپه نه ده، دا لومبه شپه او چې څنګه دا د روجی لومبه شپه شي کنه، الله پاک فرشتو ته حکم کی، حکم فرشتو ته وره هغه فرشتي چې کومه فرشتي حاملین عرش دي. حاملین عرش څه مطلب؟ داسې فرشتي الله پاک پیدا کړی دي چې دا
الله پاک عرش نیولې دی. الله پاک عرش یعنی دا د الله پاک خصوصي فرشتي دي. خبره پېښه لکه دا د الله پاک سي لکه خصوصي فرشتي دي. هغه خصوصي فرشتو ته الله پاک وایي هغه فرشتي چې د الله پاک عرش داسې نیولې او هغه فرشتو ته الله پاک وایي اے فرشتو ستاسو دا ډیوټي ختمه. الله پاک هغه فرشتو ته وایي وي دا ستاسو دا ډیوټي ختمه. فرشتي وایي یا الله څه حکم؟ وی لاړ شئ لاندې ځمکې ته کوشئ. لاندې ځمکې ته کوشئ. یا الله ځمکې ته کوشو څه به کوو؟ الله ورته وایي هغه فرشتو ته ویل اوسه پورې تاسو به زما عرش نیولی و اوس لاندې کوشئ ځمکې ته او د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم په امت مې روجې فرض کړي دي. لاړ شئ د هغه روجهدارو د هغې په دعاګانو تاسو امین وایو د هغې دپاره دعا استغفار کوئ. ډېره برکتي میاشت ورنارو شئ. خبره پېښ لکه هغه حاملین عرش هغه د الله عرش اوچتونکي فرشتې راکوشي په دې لومبۍ شپه په دې لومبي رمضان د روجې باندې او هغه فرشتې څه دپاره راکوزوي الله پاک موږ به تاسو دپاره. ای موره خلک چې دې کور کې مور ته مور مات دعا وکړه. مور دعا هم بلکل د الله عرش ته رسېږي. پلار دعا هم الله پاک عرش ته رسېږي. بیا د هغې نه پس لاړ شي ولي صاحب ما ته دعا وکړه هغه ورته ښه ښکاري ده. بیا لاړ شي لکه چاته بزرګ له پیر له پلانکي لاړ یاره ما ته دعا وکړه. خو چې فرشتې اوس یو کس نه دعا غواړي نو په هغې کې لکه څه شک شبهه نه نشته پکې. فرشتې دعا غواړي موږ او تاسو نه. نو دا دومره برکتي میاشت را روانه ده. حضور پاک وایي وی دا د روجې میاشت نه ده په دې کې چې چا نفل عبادت وکړو. نفل یو نفل عبادت دا نفل به ستا په فرضو بدلېږي. نفل عبادت نه مراد 2 رکعته نفل دی وکړو. سبحان الله ذکر اذکار دی وکړو. یو صحابي حضور نه تپوس کو حضور کوم په دې کې یو دینار یو درهم خرج کو ناغي سب ای په موږ الله پاک په یو عمر ثواب راکړي. چا چې د روجې په میاشت کې یو غریب له 1 روپۍ ورکړه دا ولکه د الله په نوم واخله والا ځل په کجوري والا غریب دی فقیر 1 روپۍ د الله په نوم ورکړه هغه هم تعالی هغه اجر او ثواب تعالی په یا چند درکړي. خبره پېښ لګه او دغه شانتي د غریب سره پکې غمخواري کول پکار دي. فقیر سره پکې غمخواري کول پکار دي. حضور پاک وی دا میاشت د غمخوارۍ ده او زموږ پښتانه خبره کوي وی دا میاشت د لوټ مار ده. د لوټ مار ده که نه؟ خو د لوټ مار ده خو د ثوابونو په لحاظ سره داسې نه چې اوس میلاور چوړه ګرانېږي او پلانکي او ډینګرې او کله څه او کله څه. یو په دې روژه کې دا خلک نه دا ظالمان یا خدای دې رحم وکړي. راشه په نور ممالکو کې نه دي باقاعده د رمضان دپاره پوره سبسډي ورکوي. خبره پېښ شوې رمضان ته چې رمضان را نږدې شي چې یو شي په سلي په 500 کې لکه رمضان دی. خبره پېښ شوه غټو غټو مارکېټونو والا خلک پکې صرف خپل زکاتونه ور واچوي ارزاني کې غریبان له زکاتونه ورکړي. بهر ممالکو کې به تاسو ډېر څوک عمرې حج ته تللی تا خو ډېر ټیک دی د دنیا خرچې کوي. ویل دی کې موږ سودا کوو د الله پاک سره په امت محمدیه باندې څه دي خرچې کوي او دلته څه کوي؟ دلته چې د 500 روپۍ کیلو ټماټرو نن په سل شو سبب شپږ شلي ګوره چې روژه شي څنګه لومبۍ روژه شي 200 ته به رسوي دا ظالمان. نو بیا موږ وایو بس دا زمونږ عملونه دي دا بیا به خولې داسې وایو ولکه خو عمل دې ټیک که که نه چې ته زمونږ عملونه خو عمل دې ټیک که که عمل باندې ټیک کې خدای دې راضي شي خو زمونږ عملونه داسې دي. نو ټیک ته زمونږ عملونه داسې خو د عمل ټیکول پکار دي. په دې میاشت کې څه دی لکه ډېر صبر او دې میاشت کې د خلکو سره ښېګڼې وکړې غریبانو له ورکې د الله په نوم ورکې خدای به یې درکوي. روژه ماتي ټیم کې خاص کر د غریب ګاونډي ډېر خیال وساتئ. دیاړي مار غریب مزدور دې میاشت کې څه ډېر خیال وساتئ او ښکلې روژه ماتي کې چې څه خورې د الله د رضا دپاره خدای ستا په نوم ستا د رضا یې ورکوم ورکوله خدای به یې درکړي. قسم دی الله به یې درکړي او چې ته په بل رحم کې الله په تا رحم. خبره پېښ شي حضور وایي چې چا کې رحم نی د الله د طرف هم پې رحم نی. ګورئ دې سبق ته بسم الله الرحمن الرحیم شروع د الله په نوم چې بې حده مهربان او نهایت رحم والا دی.
یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا مړوان دکیږي بین ید الله ورسوله دا الله او دا الله دا رسولنا واتقوا الله او یریږي دا الله نا ان الله بشک الله تعالی سمیع اوریدن کې دی علیم نو خبردار دی صدق الله او سبا رب ان شاء الله څنګه تاسو په مینا ناسي خدای دې تاسو د امین او اخلاص د قران سره تر مرګ نصیب کی سره سبب ان شاء الله ما ذکر مانځنه بعد بیا پدې ان شاء الله روزه را نږدې ده روزه یو څو مسائل هم بیان چې څنګه ما ذکر فرض کی ان شاء الله ترجمه مختصر به ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين خالق لا يزال من جسوي الخدای کا سکمیشي مونږ ټول معاف کړي او خدای پاک ترنه پورم چې دا څومره درس وي څومره قران وي څومره سبق وي د مقتدیان دا څومره ترجمه وي دا خدای زمونږ د ټول نه دا په خپل دربار کې قبول کړي خدای پاک زمونږ د ټول نه په خپل دربار کې قبول کړي یا الله د خپل رضا سبب وګرځي او خدای پاک موږ ټول ناراضي د روزي مبارک خپل بختور میاش را روانه یا الله موږ ورسوي خدای د عبادت کولو توفیق پکې را نصیب کړي یا الله زموږ د ټولو پکې مغفرت نصیب کړي خدای پاک یا الله موږ ټولو له پکې وس توفیق را نصیب کړي چې ستا په نوم یې ورکو پکې خدای یا الله موږ ټولو له خیر را نصیب کړي او خدای دا چې کوم ناس مقتدیان دي خدای دا چا سم مشکلات ختم کړي چا سم پریشانې ختم کړي چا کورونه کې بیماری خدای بیماری ختم کړي یا الله زموږ د ټولو ظاهري باطني جسمانی روحاني خدای پاک پټ ښکارا ټولې بیماری ختم کړي خدای زموږ د ټولو پریشانې ختم کړي خدای پاک دا چا چې کاروباري مشکلات ختم کړي چا کورونه کې مشکلات خدای د کورونو مشکلات ختم کړي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.